د مهم خبرونو سرټکی ناټو او له افغانستان څخه اوږدمهالی ملاتړ آیا دا په افغانستان کې د جګړې د غځېدو نښې نه دي؟ ما از هر نوع افزایش کمک‌ها، از هر نوع افزایش حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان در چارچوب ماموریت قاطعی استقبال می‌کنیم. د پښتني بانک پر پخوانی رئیس او شپږو کارکونکو د 10 کاله بند حکم. محکمې حکم کړی چې دیانی باید اختلاس شوی پیسې بیرته دولت ته وسپاري. هر کدام از اینا به شمول آقای حیات الله دیانی و 6 کارمند دیگه پشتنی بانک و 2 تاشان کارمندای وزارت شهرسازی و مسکن می باشند با مدت 10 سال حبس تنفیذی. د کندوز د سقوط د پیښې د حقیقت موندونکي پلاوي د رپورټ د اغیزمنتیا کچه اوس ټول په دې هڅه کې دي څو د هغې ورځې نیمګړتیاوې وپوښي. ما شاهد خود بودیم که در روزهای آینده ما گام‌های بعدی را به خاطر بهبود وضعیت ولایت کندوز و همچنان جلوگیری از همچون تجربه در آینده روی دست خواهد گرفتیم. او له داعش سره په مبارزه کې د واشنګټن سره کرښه. اوباما وایي چې امریکا له خپل ملګرو سره به په دې مبارزه کې له نرمۍ او انعطاف څخه کار وانخلي. په خیر راغلی په دې خبري ټولګه کې مو زه روح الله احمدزی هرکلی کوم په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. ناټو به په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په موخه پاتې شي او په ستونزمنو سیمو کې به خپل پوځي او روزنیز ځواکونه زیات کړي. د محرمانه رپورټ له مخې د ناټو غړو له افغان امنیتي ځواکونو سره د اطلاعاتو د راټولولو او تبادلې برخه کې هوکړه کړې ده. د آلمان خبري اژانس کاږلي چې تمه کېږي د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناټو دغه پریکړه اعلام شي. له افغانستان څخه د ملاتړ لپاره محرمانه هوکړه د ناټو غړو هیوادونو پریکړه کړې څو د هیواد جنگي سیمو ته ډیر روزونکي واستوي او د اړتیا په صورت کې د افغانستان د اردو په ګټه به هوایي بریدونه هم وکړي. د دغه پروګرام له مخې طالبان به د دې وس ونه لري چې ښارونو باندې برید وکړي او د کندوز پیښه تکرار شي. د دغه ریپورټ په یوه برخه کې راغلي چې ناټو د افغانستان په ستونزمنو سیمو کې پوځي او روزنیز ځواکونه زیاتوي او له افغان ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره به له هوایي بریدونو کار واخلي. ناټو د افغانستان په ستونزمنو سیمو کې پوځي او روزنیز ځواکونه زیاتوي او له افغان ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره به له هوایي بریدونو کار واخلي. د کورنیو چارو وزارت د ناټو د همکاریو د پراختیا هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د ناټو غړو هوایي ملاتړ افغان ځواکونه د ترهګرو پر وړاندې بریالي کوي. یکی ماموریت چگونه تغییر می‌یابه یا چگونه تفاهم صورت میگیره. طبعا ما همواره کوشش کردیم که چگونگی تهدید را که ما با او روبرو هستیم با متحدین خود شریک بسازیم. ما از هر نوع افزایش کمک‌ها، از هر نوع افزایش حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان در چارچوب ماموریت قاطعی استقبال میکنیم. بل لور ته د ولسي جرګې ځینې غړي د امنیتي ځواکونو د سمبالولو غوښتنه کوي او د ناټو د دغې پریکړې هرکلی کوي. برآمدن نیروهای ناتو از افغانستان در 34 ولایت افغانستان فعلا جنگ روان است. ظرفیت اردوی ما تا هنوزم به این نیست که مقابله مسلحانه مثبت و مؤثر به خاطر دفاع از سرحدات خود، دفاع از ننگ و ناموس خود، دفاع از اتباع کشور خود قادر باشیم. خود سربازای یا نیروهای امنیتی افغانستان تجهیز بکنه، اسلحه بده برشان، جنگ افزار بده. این برای ما بسیار مؤثر و مفید می باشه که خود نیروهای امنیتی افغانستان به پا استادشان و خودشان هم بتونن که از وطنشان دفاع بکنن. د نامنیو زیاتوالی او د ولسوالیو د نیولو په برخه کې د طالبانو وړتیا ناټو دغې پریکړې ته اړیستلې. په همدې حال کې جان مکین هم د پاکستان له لوی درستیز سره د لیدنې پر مهال ویلي چې طالبان یو ګواښ بلل کیږي او دغه ترهګریزه ډله د سیمې د نامنا کولو په برخه کې مهمه ونډه لري. داسې نه ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې مبارزه دې ژر پای ولري. له راحیل شریف سره مې نننۍ غونډه د افغانستان د وضعیت د داعش او ترهګرو پر وړاندې د جګړې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو باندې متمرکزه وه. آلمان په دې وروستیو کې اعلام کړی چې له افغانستان څخه د ملاتړ په موخه 130 تنه پوځیان راستوي. تر دې وړاندې طالبان توانېدلي چې شمال کې ځینې ولسوالۍ ونیسي. حتی که چیرې د امریکا متحده ایالاتو بمبارد نه وای کړی، له کندوز څخه به د دغې ډلې د ایستلو بهیر اوږد شوی وای.
د پښتني بانک پخوانی مشر حیات الله دیانی د دغه بانک له شپږو نورو کارکوونکو سره د اختلاس په جرم هر یو په 10 کاله تنفیذي بند محکوم شول. لوی څارنوالي وایي چې دیانی اختلاس څه باندې 1 میلیارد افغانۍ دی چې د محکمې د پریکړې له مخې نوموړی باید دغه پیسې بیرته دولت ته ورکړي. له دې سره سم لوی څارنوالي د اختلاس په تور د لوګر د قانون مشر او د ښار جوړولو وزارت د یو لوړپوړي مدیر د نیولو خبره هم کوي. له کلونو څېړنې وروسته په پایله کې د پښتني بانک د مشر حیات الله دیانی د دوسي پایله روښانه شوه. لوی څارنوالي وایي چې دیانی او د پښتني بانک شپږ تنه نور کارکوونکي د 1 میلیارد افغانیو د اختلاس په جرم په 10 کاله تنفیذي حبس محکوم شوي. لوی څارنوالي ټینګار کوي چې دغه کسان باید اختلاس شوي پیسې بیرته حکومت ته ورکړي. هر کدام از اینا به شمول آقای حیات الله دیانی و 6 کارمند دیگه پشتنی بانک و 2 تایشان کارمندای وزارت شهرسازی و مسکن می باشند با مدت 10 سال حبس تنفیذی و رد پول اختلاس شده که مبلغ 1 میلیارد و 390 میلیون و 65 هزار افغانی می باشه که محکمه محترم حکم کردن که پول دوباره به دولت افغانستان داده شده، یعنی رد پول است و در حین زمان حبس تنفیذی 10 سال که اینا باید به زندان افغانستان باقی بانند. د حیات الله دیانی دوسیه نږدې 15 کاله د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې راڅرخېده او دا د له ډېرو بحثونو وروسته 3 وړو محکمو دغه ډول حکم صادر کړی. خو د دې په خوا کې لوی څارنوالۍ د حکومت چارواکو د فساد او اختلاس نوي دوسیې تر لاس لاندې نیولي، هغه دوسیې چې کار ورباندې پیل شوی. 2 تن از کارمندان ریاست مالیه دهندگان بزرگ وزارت مالیه به تقاضای 1,65,000 دلار امریکایی رشوت در حین زمان رئیس معدن ولایت لوگر که به گرفتن 10,000 دلار امریکایی رشوت و موضوع سومی ما 1 تن از مدیران ریاست اداری وزارت شهرسازی و مسکن که به حغز گرفتن 2 میلیون افغانی رشوه اینا هم بالفعل توسط څارنوالي و امنیت ملی گرفتار شدن. افغانستان هغه هیواد دی چې فساد پکې د پام وړ ریښیز غلبلي چې له دې لارې افغانستان څو ځلې د فاسدو هیوادونو په سر کې راغلی او نړیواله ټولنه پرې نیوکه کوي. افغان حکومت باید ژر تر ژره هغه کسان چې د کندوز د سقوط د مخنیوي په کار کې بېوسه وو تر څارنې لاندې ونیسي. ارګ په نږدې راتلونکي کې د کندوز د حقیقت موندنې د پلاوي د رپورټ له مخې د جدي کړنو خبره کوي. د کورنۍ چارو وزیر د کندوز د حقیقت موندنې د پلاوي د رپورټ له مخې هڅه کوي څو دغه ولایت کې د پولیسو نواقص لرې کړي. کندوز هغه ولایت چې ناورین پکې رامنځته شو، وژنې، تیري او د خلکو د مالونو لوټل دغه ولایت کې د طالبانو له کړنو بلل کیږي. د افغانستان حکومت هغه وخت کې د کندوز سقوط د شرم وړ بللی و او د کندوز د سقوط د څرنګوالي د روښانه کولو په موخه د حقیقت موندنې پلاوی وټاکه. اوس د کندوز د حقیقت موندنې پلاوي د ریپورټ له خپرېدو وروسته خلک د حکومت لخوا د هغو کسانو پر وړاندې د جدي کړنو د ترسره کولو غوښتنه کوي چې د کندوز د سقوط د مخنیوي په برخه کې ناغیړي کړي. اما هر چیزی که هست با قانون بسپارش باید را برای مردم روشن کنه که چی دسیسه های دایی بود که یک ولایت افغانستان سقوط کرد. په کندوز کې سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې او همې خپل مالونه له لاسه ورکړل. د ولسي جرګې د غړو په باور حکومت باید ډیر ژر د کندوز د سقوط عاملین مجازات کړي، په داسې حال کې چې د کندوز د حقیقت موندنې پلاوی د ریپورت پر وړاندې نیوکې هم شته. کسایی که در این کوتاهی کردن ای به پنجال قانون سپرده شود و به حشد مجازات بر از اینا تعیین شود. یکا کسی که خیانت در مردم کندوز کرده بر الله بسازه. متاسفانه یا گزارش بسیار خراب اراده کرده. ارګ د کندوز د حقیقت موندنې ریپورت د ملي امنیت شورا کې مطالعه کړي او په دې برخه کې د بیړنیو کړنو د ترسره کولو خبره کړي. شما شاهد خود بودین که در روزهای آینده ما گام‌های بعدی را به خاطر بهبود وضعیت ولایت کندوز و همچنان جلوگیری از همچون تجربه در آینده روی دست خواهد گرفتیم. د کندوز د حقیقت موندنې پلاوی تمه لري چې حکومت ډیر ژر پر دغه ریپورت عمل وکړي. والی د ملي امنیت رئیس او د کندوز د زندان مشر هغه کسانو کې شامل دي چې د حقیقت موندنې د پلاوي لخوا تورن شوي. ویل کېږي چې په ریپورت کې د ځینو نورو کسانو نومونه هم شته.
وروستیو شپږو میاشتو کې ولسي جرګې د یو شمېر قوانینو د تصویب په برخه کې سیاسي چلند کړی دی. فیفا یا د آزادو ټاکنو د بنسټ موندنې ښیي چې پر ولسي جرګې د حکومت د فشار له امله دغه جرګه نه ده توانېدلې چې د حکومت له چارو په سمه توګه څارنه وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د فیفا بنسټ د رپورټ موندنې تاییدوي او ټینګار کوي چې د تېر کال په پرتله سږ کال د ولسي جرګې ننګونې ډېرې وې. په تیرو شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې پر کړنو کتنه د فیفا یا د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ د ولسي جرګې د تیرو شپږو میاشتو کړنې څېړلي او په دغه ځای کې پایله له خلکو سره شریکوي. د دغه بنسټ د موندنو له مخې ولسي جرګې په تیرو شپږو میاشتو کې د ډیرو قوانینو د تصویب په برخه کې سیاسي چلند کړی. دلایل که تصویب نشده یکی عدم تکمیل نصاب بوده که همواره باعث از این نشده که قوانین تصویب شود و همچنان بعض وقت برخوردهای سیاسی با بعض قوانین در داخل پارلمان باعث از این شده که بعضی از قوانین در وقت و زمانش تصویب نشود. د دغې څېړنې موندنو د حکومت لمن هم نیولي. د فیفا د موندنو له مخې د ولسي جرګې د کړنو پر وړاندې اصلي ننګونه پر دغې جرګې د حکومت فشار دی، خو د ولسي جرګې ځینې ناغېړۍ د دغې جرګې غړو پورې هم اړه لري. در بحث نظارت از عملکرد حکومت باید بگوییم که خوبی‌های بوده، کاسی‌های موجود بوده، از جمله موردی که پیشتر دوستان یادآوری شدن که مسئله فساد یا مسئله اخذ پول از طرف بعضی وزرا یا مسئله سیزایشان، اینی که پای است که خوب است که وکلای محترم در همکاری با حکومت روی یک مکانیزم شفاف کار بکنند تا همچون سوالا رو همچون نگرانی‌ها رو پاسخ بده. په تیرو شپږو میاشتو کې ولسي جرګې ته د حکومت له لوري شاوخوا 10 قوانین استول شوي وو چې دغه جرګې تصویب کړي. قوانینو که مشکل نسته، په اصولو که مشکل نسته، په مقرراتو که مشکل نسته، په لایحو که مشکل نسته، په مسودو که مشکل ټول که بعضی وخت تاسې لیدلی دی د پارلمان څخه خپله په وکیل کې به موجود وو. خو ځینې مهم قوانین لکه د تدارکاتو، لوړو زده کړو، د پیسو کنګل کېدو طرحه او له جرایمو څخه د ترلاسه شویو عایداتو قوانین په تیرو شپږو میاشتو کې د دغې جرګې له لوري رد شوي. هغه جرګه چې د ملت د کور په نوم یادیږي څو وارې د هیوادوالو له لوري د خلکو د برخلیک پر وړاندې په معاملې او ناغېړۍ تورنه شوي. مشرانو جرګې د 1495 کال د بودجې طرحه د رایو په غوڅ اکثریت سره تایید کړه. سره له دې چې مشرانو جرګې د دغې طرحې انډول سم نه بولي او پر حکومت نیوکه کوي غیر عادلانه چلند کړی دی، خو ټینګار کوي چې د دغې جرګې له 10 زیات وړاندیز شوي موارد د 1495 کال د بودجې په طرحه کې ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د بودجې زیات اندازه امنیتي برخې ته ځانګړې کیږي. سږ کال هم نږدې 40 سلنه بودجه امنیتي مسایلو ته بیله شوې ده. د 1495 کال د بودیجې په اړه په مشرانو جرګه کې له یوې اونۍ بحث وروسته نن مشرانو جرګې د بودیجې دغه طرحه له 2 مخالفو رایو سره ومنله. هغه بودیجه چې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په وینا ګڼې ستونزې لري. په 2 رایو مخالفو د مشورتي نظر سره سم چې هغه نظریت به چې بادي او وسخې په کمیسیون وړاندې کړي منظور شو. د 1495 کال بودیجه 411 میلیارد افغانۍ ده چې له دغه شمېر څخه 283 میلیارده یادي او 118 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه بلل کیږي. خو په ښکاره د هر کال پر بودیجې د ملي شورا نیوکه دا وي چې انډول ته یې پاملرنه نه کیږي. نامتوازن هستند. در یک تعداد ولایت‌ها بسیار کم گرفتین، در یک تعداد ولایت‌ها زیاد گرفتین. هدف ما است که با در نظر داشت نفوذ و تعادل پروژه ها در همه ولایت یکسان گرفته شود. د مشرانو جرګې غړي وایي د یو شمېر ولایتونو پراختیایي بودیجه د نورو هغو په پرتله توپیر لري او دغه کار د هیواد له نافذه قانون سره په ټکر کې دی. د سږ کال په بودیجه کې مشرانو جرګې خپل 10 وړاندیز شوي موارد ورځای کړي. بودجه امسال به اساس تقاضا نه بلکه به اساس امکانات جور شده. پیشنهاد کوچک ما است که سال که در آینده در پیش داریم حداقل 6 ماه پیش در جاهایی که پروژه هایی که اولویت داره در ولایتتان او را ببینین. د ټولې بودیجې 40 سلنه د امنیت برخې ته ځانګړې شوي، خو د 1495 کال بودیجې په احتیاطي کود کې د تیر کال په پرتله 30 سلنه ډیروالی راغلی. اول باید ارزیابی صورت میگرفت که پول یا بودجه‌ای که در کد احتیاط سال گذشته وجود داشت در بودجه سال گذشته در کدام موارد به مصرف رسیده، به جای به مصرف رسیده یا به جای به مصرف رسیده.
و آیا نیاز بود که 77% دیگه در افزایش به عمل بیاید. د دې سره هر کال حکومت خپله پراختیایي بودیجه په سم ډول نشي لګولی. هغه موضوع چې ګڼې نیوکې له ځانه سره لري او حکومت د وړتیاو په نه لرلو تورنوي. خو پوښتنه دا ده چې د ملي یووالي حکومت به د نامنیو په شتون کې وکولی شي دغه بودیجه ولګوي او که نه. د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت په اداري فساد تورنوي او وایي چې له څو کلونو راهیسې د دغه وزارت قراردادیانو ته له 3.5 میلیارده ډېر افغانۍ نه دي ورکړي. دغه کمیسیون پریکړه کړې چې د سوداګرو د ستونزو په اړه به د کورنیو چارو وزارت چارواکي د جرګې عمومي غونډې ته راوغواړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د قراردادیانو پاتې پیسې ورکړي. د ملي شورا مخې ته له څو متره لیک څخه بیا د ولسي جرګې د شکایتونو په کمیسیون کې د دوی د ستونزې تر څېړنې پورې لسګونه سوداګر ادعا کوي چې له څو کلونو راهیسې په کورنیو چارو وزارت باندې د قراردادونو له درکه څه باندې 3 میلیارد افغانۍ دي. در یک دولت دو رقم کار، در وزارت دفاع پیسهش مقروضیاتش پرداخته، یک افغانی هم جناب وکیل صاحب قرضدار نیست وزارت دفاع از آشه از همه چیزش، اما وزارت داخله تا هنوز از مواد حشوی قرضدار است. د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون کورنیو چارو وزارت په اداري فساد تورنوي او وایي چې د قراردادیانو د پیسو په اړه به د دغه وزارت چارواکي د جرګې عمومي غونډې ته وروغواړي. کمیال وزارت داخله در فساد غرق است. پلیسی که در یک جای 500 نفر آشم میگیره اونجا 200 نفر نیست. 300 شما خودتان میگیرین از مردم. در سنگرایی که فعلا جنگ میکنه 2000 نفر آشم میگیرین مگه اونجا 300 پلیس نیست. د تالار په اجنډا کې به ونیسو دواړه وزیر صاحبان په تالار ته مجلس عمومي ته راوغواړو چې مطبوعاتي سي. پس دغه که دواړه وزیر صاحبان ته رئیس جمهور د روپۍ نه ورکولې نو د دې خلکو څه ګناه ده؟ د کورنیو چارو وزارت استازی په دغه وزارت کې له شته ستونزو پرده پورته کوي او وایي چې د قراردادونو ځینې ستونزې د پخوانیو وزیرانو د ناسم مدیریت له امله پاتې دي. همه ساله وزارت امور داخله به این متهم میشده که ظرفیت وجود نداره به مصرف بودجه خود. ما توانستیم بودجه جناب معین صاحب هم تشریف دارن 76% بودجه انکشافی خود مصرف کردیم، 70% بودجه عادی خود مصرف کردیم و همین حواله‌های حاشیه‌ای ما اومده ان شاء الله 100% ما بودجه عادی خود مصرف خود کردیم. خو بل لور ته د مالیې وزارت چې د قراردادیانو او د کورنیو چارو وزارت ترمنځ د شویو تړونونو له مخې د پیسو ورکولو مسؤلیت لري، دواړه خواوې د ستونزو په رامنځته کولو تورنوي. چیز گندم داره از چیز آسیا کن قراردادی‌های ما مشکلات خود دارن، نیست که اونا مشکلات خود نداشته باشه. به او خاطر قراردادهای 93 یک دیدیم نیم قرارداد 92 پیسه هم اضافه شده. دا ټول په داس حال کې دي چې په حکومت کې د فساد شتون هیواد له ګڼو ننګونو او په ځانګړې توګه د ښې حکومتولۍ په برخه کې له ستونزو سره مخ کړی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تیرو 8 میاشتو په ترڅ کې له 100 ټنو زیات نشه یي توکي ضبط کړي دي. د دغه وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت زیاتوي چې د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 45 ټنه چرس نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال وایي چې د دغه وزارت لخوا د نشه یي توکو د قاچاقبرانو د نیولو په برخه کې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی راغلی. د باز محمد احمدي په وینا په ټول هیواد کې شاوخوا 1900 کوچني او لوی قاچاقبران نیولي. 100 تن انواع مختلف مواد مخدر و مواد کیمیاوی و مشروبات الکلی را در جریان 1735 عملیات کشف و ضبط نمودند که در ارتباط با آن 1876 تن قاچاقچی مواد مخدر دستگیر گردیده. په ورته وخت کې احمدي د هیواد په نامنو برخو کې د قاچاقبرانو د نیولو په برخه کې د هوایي ظرفیت نشتوالی د دغه کار پر وړاندې خنډ بولي. بیشتر از 45 تن مواد مخدر تحت نام چرس در ولسوالی ازری ولایت لوگر دستگیر شده که قابل ملاحظه است. در این قضیه تقریبا 11 تن از کسانی که در این کارخانه کار میکردن و به شمول صاحبای از این کارخانه دستگیر شده با 1 میل کلاشینکوف 20 فر مرمی. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د تیرو 8 میاشتو په ترڅ کې دغه وزارت په زیاته کچه الکولي څښاک هم نیولي چې د تیر کال په پرتله د دغه ډول څښاک او توکو د نیولو په برخه کې 40% زیاتوالی راغلی. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه مننه. سرداولیک څخه خبر ښاد او بریالي اوسئ. ښه شپه، راحته خوب.